زمونږ امت څه وایي چې چا د رسول خلاف ورزي وکړه هغه کافر دی. او دا مسلمانان چې دا کم دین جوړ کړی دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ځان ته حدیث دي او د الله ځان ته حکمونه دي. قد سمع الله قول التي تجادل في زوجها. اوس ملایانو طلاق نه دا شی جوړ کړی. یاره زما د خولې نه طلاق ووتل بس ښځه طلاقه شوه. ملایان وایي طلاقه شوه. دې باندې به م انشاءالله خبره کوم ستا هغه پدر هم طلاقه نه کي په دې الفاظو باندې. زمونږ امت څه وایي چې چا د رسول خلاف ورزي وکړه هغه کافر دی. څه شی دی؟ چا د رسول خلاف ورزي وکړه هغه کافر دی. نو زه یو وړوکی غونې سوال کوم د ملایانو صاحبانو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مسجد نبوي کې ناست دی، یوه ښځه ده هغه خپل خاوند زهار ورسره وکړو. زهار دې ته وایي چې ورته ویوي چې ستا خېټه او ستا ملا نن نه پس په ما داسې شه لکه د مور خېټه او د مور ملا. ته زما نن نه پس خور او مور یې لکه د نن سبا پښتانۍ کوي. خو دا خو زهار نه خبر نه دي. د دوی خو خلک وایي چې باین طلاق پرېوځي. هغوی خو زهار نه زړې زمانې نه دا قانون را روان و چې چا به ښځې ته خور مور ووایي هغه به څه شی وه؟ حرامه به وه. نو چې اسلام راغی حکمونه صفا شول، د دروغو خبرې صفا شوې. دا خبره لا نه وه صفا شوې. ښځه راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ووایي چې د الله رسوله د ښځې نوم دی خوله رضی الله تعالی عنها غالبا. ورته وایي چې د الله رسوله زه چې ځوانه ومه مخ مې پړقېده وجود کې مې کشش و. نو خاوند ما نه تاوېدو را تاوېدو چې کله ټول غوړې وخوړل او زه نن بوډۍ شومه بدن مې کشش ختم که آسانې سره راته ووایي چې زه ته زما خور و مور. پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره حکم نه و، د دې حکم لا راغلی. او دا مسلمانان چې دا کم دین جوړ کړی دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ځان ته حدیث دي او د الله ځان ته حکمونه دي. نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره ځان ته حکم کني ویلي به حکم به ورته کړی وی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې ما ته د الله د طرفه حکم راغلی نه دی او زوړ قانون چې کوم را روان دی بس په هغې کې ته په هغه باندې حرام دی. ښځې ورته ووایي چې دا سوال نه پیدا کېږي چې دا خبره زه ومنم. دا څنګه کېدی شي؟ دا به څنګه انصاف وي چې زه ځوانه وم د ده دې وم چې زړه شم او بس زه په مخه دې ښه. پیغمبر علیه السلام ورته ووایي چې بس دا قانون دی او مخکې نه را روان دی، مونږ سره خو څه خبره نشته. الله تعالی څه دې پاره کې څه نه دي ویلي. که چېرې دا بالفرض الله تعالی دا قانون یا دا حکم خوښ نه وی د دې به تردید کړی وی. نو لہذا بس دستی همدغه حکم دی چې په مخه دې ښه هغې ورسره جګړه. قرآن واضح آیاتونو کې ویلې ده وتشتکی الی الله تجادلو جګړه کوي. څه شی؟ قد سمع الله قول التي تجادل في زوجها. یقیناً سن لیا رب العالمین نے اس عورت کا جو جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں. جھگڑ رہی تھی کس سے؟ رسول اللہ سره جګړه وه. مسلمانه لږ بهادر شه که نه کافره ورته ووایه. ستا پلار به وله کافره ووایي. هلکه الله یې حکم را لېږه، الله یې الفاظ را لېږلي دي قرآن کې، ته ورته کافره ویلی شي؟ قد سمع الله قول التي تجادل في زوجها. یقیناً سن لیا اللہ نے، یقیناً واورد اللہ فریاد د هغې ښځې چې هغې پیغمبر سره د خپل خاوند په باره کې جګړه وه چې سوال نه پیدا کېږي دا حکم دا څنګه کېدی شي؟ دا څنګه انصاف دی د الله تعالی؟ او ستاسو د جوماتونو دا څنګه انصاف دی؟ الله فوراً آیاتونه راولېږل چې په دې باندې حراموالی نه کېږي. دا خاوند غلطي کړې ده جرمانه دې ورکړي خاوند او ښځه به والي واپس خپله نه شي شړلی د کور ده. مسلمانه الله سره دې چې کله تر څو پورې دی چې د ځمکې مخلوق سره جګړه نه ده راغلې خالق ته ډایرکټ شوی نه یي نو دقسې به ګرځي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به هم لا څوک غټ بهترینه واسطه بلوي، لیکن
هغه ښځې چې زما د رب العالمین د دربار نه تمه ده ای پیغمبره دا خبره د منلو وړ نه ده. دا به څنګه وي چې زما ژوند تیر شه او به یک لفظ به چې کوم دی ما کور ته ولیږي. اوس ملایانو طلاق نه دا شی جوړ کړی، یاره زما د خولې نه طلاق ووتل بس ښځه طلاقه شوه. ملایان وایي طلاقه شوه. دې باندې به م انشاءالله خبره کوم، ستا هغه پدر هم طلاقه نه کړي په دې الفاظو باندې. قرآن دې هایجیک کړی دی، قرآن الفاظ دې بدل کړي دي. داسې وړه خبره ده چې یوه ښځه به 30 کاله او 40 کاله استعمال کې بچي به راوړې، ځواني به تاله خوارې کي، خو یېرې هېرې به یې کي، وروسته به یې نه دوکاندار وي نه به یې سوداګري، پلار به یې مړي، مور به یې مړی، وروڼه به یې نه وي، او دا به تنها تا ته پاتې وي، کور به یې دله د 10 بچو نه ډک کړی وي. 1 2 3 زه په مخه دی ښه، ستا واک دی، دا انصاف ستا لاس کې دی، دا تله ستا لاس کې ده. څه چل دی روایت کې راغلی دي، قرآن کې د دې نه خلاف راغلی دي. مسلمانو سره ډېرې ګپلې شي، ولې شوي دي؟ دا رهبار ساتي. څه شی کوي دا؟ هلکه جواب راکړه دا څه شی دي؟ دا خدای سره ملاقات نه کوي، د دوی خدای بدي شي.